بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو بیټلاکر باندې کار کوو چې څنګه کولی شو یو ډرایو ته پاسورډ ورکو. دا ډي ډرایو دی، زه غواړم چې دې ته پاسورډ ورکم. نو دې لپاره به تاسې راشئ، کنټرول پینل به اوپن کړئ. کنټرول پینل نه وروسته به بیټلاکر ډرایو انکریپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو را به شي. اوس زه غواړم ډي ډرایو ته پاسورډ ورکړم. نو ډي ډرایو ټرن آن بیټلاکر باندې به کلیک وکړئ. اوس بیټلاکر سټارټ کیږي. دلته وایي چوز هاو یو وانټ ټو انلاک دیس ډرایو، یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو. پاسورډ ورکوو. پاسورډ به چې دی د 8 کرکټرو نه کم نه وي، او پاسورډ should contain uppercase and lowercase letters, numbers, spaces and symbols. په دې کې به غټ واړه حروف وي، نمبر به وي، سپیس به وي، سمبولونه. دغه دې ته بیا کمپلیکس پاسورډ وایي. نو زه غواړم دې ته یو پاسورډ ورکړم. پاسورډ به دوباره ری انټر یور پاسورډ، دوباره به همدغه پاسورډ ورکړئ او دا به نیکسټ. نیکسټ نه وروسته how do you want to back up your recovery key. دا ریکوري کی تاسې چیرته ساتئ؟ غواړئ چې سیف کوئ مایکروسافټ اکاونټ کې که آنلاین اکاونټ ولرئ، یا یو اس بي فلش ډرایو کې چې دی سیف کوئ، یا یو فایل کې سیف کوئ، یا ډایرکټ په ورقه باندې پرنټ کوئ. زه یم چې یو فایل کې سیف کوم، سیف ټو ا فایل. دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ، لوکیشن ورته انتخاب کړئ. دا به یو داسې ځای کې تاسې ساتئ چې څوک ورته لاسرسی ونه لري. زه اوس فعلا ډیسکټاپ باندې سیف کوم. دا سیف شو او دا به نیکسټ کلیک او دا به نیکسټ کوئ. نیکسټ سټارټ انکریپټ. اوس چې دی دغه ډرایو چې دی دې باندې پاسورډ لګیږي. نو که چېرته راشو بیرته کمپیوټر ته او دا اوپن کوو، نو دې نه وروسته اوس زمونږ په دې ډرایو باندې پاسورډ ولګېده، خو کمپیوټر ریسټارټ ته ضرورت لري. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته وښیم چې څنګه کولی شو په غیر د ریسټارټ نه د کم ډرایو چې دی دا بیرته لاک کو. کله چې خلاص کو داسې خلاصولو نه وروسته بیرته څنګه کولی شو چې دوباره یې په غیر د ریسټارټ نه لاک کو. دا به انشاءالله بله ویډیو کې تاسو ته زه شو کړم.